اما د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د ټولواک، خپلواک او سترواک خدای جل جلاله په قائمه دائمه او تلپاتې نامه شروع کو. له هر څه د مخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه چې عبارت د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به د عافیت او صحت په لباس ملبس وي. دا چې زمونږ او ستاسو نننی پروګرام اجنډا تفریحي ده، نو سر له واره مخکې د استادانو څخه او د محترم رئیس صاحب او د تالار له ټولو حاضرینو څخه زیاته کمه یا خندونکې خبره کیږي چې خامخا سره خفه نه شو. زه ستاسو درانه حضور ته یو تندیه شعر دی وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د پاملرنې او خوښۍ وړ وګرځي. د شعر عنوان دی مجرد. په موږ هم دا دوره ډېره تېره شوې ده، شپږ کاله کېږي مجردان یې، نو زغم وبئ سره څوک چې د شعر مطلع ده وایي په زړه کې ډېر خوابه دی وي له پلاره مجرد، په زړه کې ډېر خوابه دی وي له پلاره مجرد، بابا ته هم څه نه وایي له ډاره مجرد. په زړه کې ډېر خوابه دی وي له پلاره مجرد، بابا ته هم څه نه وایي له ډاره مجرد. او دا بیا د ډاکټر صاحب پوهان ته ډالۍ د ژمي سړو شپو کې د ژمي سړو شپو کې وي په یخ وطاق کې پروت زمري غوندې ویده وي تر سهاره مجرد. وایي د ژمي سړو شپو کې وي په یخ وطاق کې پروت زمري غوندې ویده وي تر سهاره. هېڅ نه راوړي بنګړي د چا لپاره مجرد، هېڅ نه راوړي بنګړي د چا لپاره مجرد، بازاره مجرد. دا بیت د ډاکټر صاحب ذاکر ته ډالۍ وایي په خپل کور کې لکه دوران سایکل ولاړ وي، په خپل کور کې لکه دوران سایکل ولاړ وي او یوازې وي د ژوند په هره لاره مجرد. هډونه یې کړل خاورې د پردیو په ودو کې کارونه کوي خاص د خدای لپاره مجرد. یو بل شعر ستاسو د خوښې وړ وګرځي، هغه هم د مجرد په هکله دی. لږ پروګرام نه دی چې استادان هم تنګ نشي، مصروفیتونه لري، ګډونوال کم دي، نو په دې خاطر ما دوه شعره یا درې شعره وړاندې کوم ستاسو حضور ته. یو جمع یو دوه کېږي، یو جمع یو دوه کېږي او نور طاقت مې نه کېږي. اوړی په ګرمۍ کې تېر، ژمی مې ساړه کېږي. او پلاره غږ دردي که نه، پلاره غږ دردي که نه، ښځې ته مې زړه کېږي. ډېره مننه استادانو نه، بیا هم معذرت غواړم که کومه وایي اوړی په ګرمۍ کې تېر، اوړی په ګرمۍ کې تېر، ژمی مې ساړه کېږي، پلاره غږ دردي که نه. زه خو خپل کوشش کوم، مړه خو بس نه کېږي. سپینه خوله نجلۍ به وي هر کال یې واړه کېږي. او لور خو به دې نه وي څه، او یا چې چیرې ووینم مقصده د شعر وایي یا چې چیرې ووینم خوله کې مې اوبه کېږي. دا چې موږ او تاسو سره قبایل ورونو د کوزي پښتونخوا ملګرو تقریبا تاسو سره په نیمانه فضا کې په صنف کې او په ټولګي کې تېر کړي دي، نو چې هغې خفه نه شي د هغې درانه حضور ته چې دی دا بیت د ډالۍ خاص کم ترحدات نشته دی، او خو دا د ډیورین ازغنې کرښې موږ سره جدا کړي یو. که نه هغه یو شاعر خو وایي چې د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی. او د ټولو قبایلو ملګرو په نمایندګۍ ډاکټر صاحب روح الامین ته دا ډالۍ وایي پښتونخوا دې تل اباده وي ساحله. د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی وایي پښتونخوا دې تل اباده وي ساحله، د ګلونو غوندې خلک پکې وي. او دا چې موږ او تاسو د شپږ کاله ډېر ستړي او زحمتونه ګاللي، د متوسطې له دورې نه نیولې لیسا او همداسې پوهنتون دوره، واقعا استادان موږ سره ډېر بخسته شوي تکلیفونه او د دوی زحمتونه، او دا ډېر عادي پروګرام دی، باید موږ د دوی د تقدیر د خاطر باید یو پروګرام نیولی وی اول. نو د
دا چې موږ او تاسو ډېر سختې او زحمتونه ګاللي دي، د دې زحمتونو او سختیو ثمره انشاءالله نږدې ده او لیدونکې ده. نو ټولو همصنفیانو ته دې دا بیا ډالۍ چې دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی، دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی، ډېر لوېدلی پاتېدلی دی په لار. ستاسې د ټولو د توجه نه یو جهان مننه او کورم ودان چې زه م وزغملم دلته، که بیا هم کومه تیزه کمه خبره شوي یا داسې شوخي شوي اول د استادانو او د محترم رئیس صاحب د حضور نه ډېره معذرت غواړم. ډېره مننه چې ما ته م وخت راکړو. په دې بیا سره خپلې خبرې رانغاړم چې یاران دې ما وبخي، ما بخلي، تاسو ټول یاران د استادانو په شمول، یاران دې ما وبخي ما بخلي، یاران دې ما وبخي ما بخلي او د دوی ها ها دې خدای آباده لري. السلام علیکم.